د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت مو بخیر د دې سات خبرونو ته راغلاست. محسن داوړ وايي عمران خان طالبان په رسمیت نه پیژني خو استازي ته یې وزیر وايي. د جمهوریت ملي غورځنګ رهبر او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې د پاکستاني حکومت پر دوه مخي دریځ توندې نیوکې وکړې. نوموړي په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې پاکستان له یو پلوه طالبان په رسمیت نه پیژني او له بل پلوه یې د ورغلي پلاوي مشر ته د بهرنیو چارو وزیر کلمه کاروي. د داوړ په وینا طالبان پاکستان واک ته رسولي دي او خپلې ګټې پرې تامینوي خو په ښکاره یې له رسمیت پیژندلو ډډه کوي. محسن داوړ په افغانستان کې بشري ناورین د اندېښنې وړ ګڼلی او ویلي دي چې نړۍ باید عاجله پاملرنه ورته وکړي. هغه دغه راز پاکستان ته د طالبانو ورغلی پلاوی د افغانستان استازی نه دی ګڼلی او ویلي دي چې دغه ډله کوم منتخب حکومت نه لري بلکې په زوره یې واک ترلاسه کړی دی. داوړ دغه راز له پاکستاني طالبانو سره د پاکستان د حکومت د سولې هڅې د شک وړ ګڼلي او ویلي دي چې نه یې پارلمان او نه یې سیاستوالو سره په دې اړه مشوره کړې ده. دغه ملتپال سیاستوال په وینا په دې ډول به د پاکستاني حکومت او طالبانو معامله هم کوم سر ونه نیسي. پښتونخوا کې 3 پاکستانی عسکر وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه پوسته برید شوی دی چې په پایله کې 15 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې دا برید نن د باجوړ په راغگان سیمه کې د امنیتي عسکرو پر پوسته شوی دی. د سیمې پولیس چارواکو رسنیو ته ویلي چې په یاده پیښه کې 3 عسکر وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې دوی تر یاد برید وروسته سیمې ته رسېدلي دي خو د پیښې په تړاو یې څوک نیولي نه دي. د برید پړه تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. رادمنشن وايي طالبان پیاوړي اردو ته اړتیا لري خو پاکستان یې نه پرېږدي. افغانستان کې د ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه پارولي دي. طالبان وايي یوازې د پخوانیو اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نور سرتیرو ته یې د دوی په پوځ کې ځای نشته. امیر خان متقي پرون په اسلام آباد کې دغه راز ویلي چې دوی د پخوانیو اردو په څیر ګڼ شمېره اردو هم نه جوړوي. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنشن وايي سیمه ییزو شرایطو ته په پام طالبان پیاوړي اردو ته اړتیا لري خو پاکستان یې نه پرېږدي. د کابل په لویدیځ کې یو چاودنې یو تن مړ او 2 ټپیان کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کابل په دشت برچي کې د اورلګیدنې له امله چاودنه کې یو ملکي کس مړ او 2 نور ټپیان شول. مجاهد وایي چې دا چاودنه د کابل ښار په 13مه حوزه کې ظاهرا د اورلګیدنې له امله رامنځته شوه. هغه ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د دوی پلټنې روانې دي. په ګردیز ښار کې 2 مخکینی ښځینه افسرانې ووژل شوي دي. سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته ویلي چې 2 ښځینه افسرانې او د مخکینی ملي اردو غړي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې وژل شوي دي. د دغو 2 میرمنو مړي د شنبې په ورځ د لړم په 22مه نیټه د ګردیز ښار په لومړۍ ناحیه کې موندل شوي دي. سرچینې وایي چې دا پیښه د جمعې په شپه شوې ده. د سرچینو په وینا له دغو ښځینه افسرانو سره موبایلونه او تذکرې هم موجودې وي. دوی په ډزو وژل شوي دي. اخوا د طالبانو سیمه ییز مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د طالبانو د چټک غبرګون قطعي امبولانس د مړو د لیږدولو پر مهال د وارداتي برېښنا له ستنې سره ټکر وکړ او له امله یې د 100 ساعتونو لپاره د سیمې برېښنا پرې شوې ده. له دې مخکې مخکینیو پوځیانو د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا تعقیب او ترور کیږي. امریکایي شنونکي وایي امریکا به بیا پر افغانستان د برید تېروتنه ونه کړي. د افغانستان د چارو نامتو امریکایي شنونکي ویلي چې په پوځي لحاظ د طالبانو راپرځول سخت کار دی. بارنیټ روبین وال سټریټ ژورنال ته ویلي دي چې متحده ایالات به هیڅکله بیا پر افغانستان د برید تېروتنه ونه کړي ځکه چې د نوموړي په وینا په پوځي لحاظ د طالبانو راپرځول د متحده ایالاتو له وس او توان پورته خبره ده. هغه ویلي دا سمه ده چې امریکا به په نظامي لحاظ د نړۍ له سترو هیوادونو بلل کیږي خو دغه برقدرت چې څومره مصارف د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې وکړل بیا به ورته تېروتنه تکرار نه کړي. هغه دغه راز ویلي چې په سیاسي لحاظ هم بایدن له طالبانو سره ښایي مرسته ونه کړي. روبین د خپلو خبرو پر دوام ټینګار کړی دی چې که چیرته طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو باید هوښیار سیاست غوره کړي او له نړۍ سره مناسب تعامل وکړي.
جنرال کارټر وایي د غرب او روسیې ترمنځ د جګړې احتمال ډیر شوی. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال نیک کارټر ویلي دی چې په وروستیو کلونو کې د غرب او روسیې ترمنځ د جګړې خطر خپل اوج ته رسیدلی دی. کارټر له ټایمز راډیو سره په تازه مرکه کې زیاته کړې ده چې بریتانیا باید په دې حساسو شرایطو کې ډیره هوښیاره واوسي څو د سترو قدرتونو ترمنځ په دې احتمالي جګړه کې ښکیل نشي. هغه څرګنده کړې ده چې دا به د تیرې سړې جګړې په څیر یوه جګړه نه وي بلکې زیانونه به یې تر هغه څه ډیر زیات وي چې خلک یې فکر کوي. کارټر ټینګار کړی دی چې دا د اوازو پر بنسټ یو سرسري تحلیل نه بلکې یو ښکاره حقیقت دی، خو هیوادونو ته پکار ده چې له مسایلو سره هوښیار او مسلکي چلند وکړي څو د یوې سترې او ګواښونکې جګړې مخنیوی شوی وي. یوه ورځ کې له 1000 زیات پناه غوښتونکي انګلیس تنګي له لارې بریتانیا ته ننوتلي دي. د بریتانیا حکومت د شمیرو له مخې تیره ورځ د انګلیس تنګي له لارې بریتانیا ته نږدې 1200 کسان ننوتلي. دا په یوه ورځ کې بریتانیا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړ شمیر بلل کیږي. د بریتانیا سرحدي ساتونکو په کښتیو کې سپاره کسان د ډرور په لور استولي دي. فرانسوي چارواکي بیا وایي له کلي سره نږدې 3 کښتۍ ویجاړې شوي او د 3 کسان د لادرکه کېدو ویره ده. بریتانوي چارواکي وایي چې غواړي د دغه تنګي له لارې د ناقانونه کډوالو د تیریدو مخه ونیسي. د دوی په خبره له دې لارې تیریدل خطرناک او غیر ضروري دي. د بریتانیا د کورنیو چارو د دفتر ویاند وویل د پناه غوښتونکو شمیر چې پرون له تنګي څخه تیریدل د منلو وړ نه دی. تر دې مخکې 7 ورځې وړاندې په یوه ورځ کې بریتانیا ته د ډیرو کډوالو د اوښتو شمیر 853 ته نصب شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې فرانسه تورنه کړې ده چې د وضعیت کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. څو میاشتې مخکې اعلان شوی و چې د فرانسې حکومت به له بریتانیا سره د یوې پریکړې له مخې په سمندرغاړو کې د پولیسو ګزمې 2 برابره زیاتوي تر څو د انګلیس تنګي له لارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیول شي. د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا خوشحاله شېبې ولرئ. د الله په امان.